ولادیمیر پوتین نن د دنیا د ټولو نه پاورفل او پیر انسان منل کیږي. څه خلک دا هم مني چې سیکریټلی هغه د دنیا د ټولو نه مالدار انسان هم دی، د ایلان مسک نه هم زیات. دغه سره 43 جیټس د 7000 نه سیوا موټرې نور خلا پرېږده یو د سرو زرو نه جوړ ټایلټ هم دی. پوتین د شلو کالونو د زیات ټایم نه د رشیا سپریم لیډر دی، کم چې د دنیا د ټولو نه زیات نیوکلیر ویپن کنټرول کوي. How did Putin become the most powerful man in the world? وړوکی پوتین نه پرنس و نه د مالدار کورنۍ سره بلانګ کو، بلکې په ساده کور کې اوسېدو. د هغه مور فیکټري ورکر او پلار یې په سوویت نیوي کې و. هغه په یو داسې ځای کې اوسېدو په کم کې چې په کور کې دننه ټایلټ خو پرېږده، کچن پکې هم نه و. په یو وړوکې غونډه کمره کې به هغه ګزاره کوله. کمیونیزم او غریبي په خپلو سترګو ولیده او لوی شو او د جاب تلاشي شروع کو. او جاب ورته کوم ځای میلاو شو؟ په KGB کې، کومه چې د USSR سیکرټ ایجنسی وه. د امریکا او د USSR په منځ کې د کوډ وار په دوران کې هغه ډېرې سیکرټ اپریشنې کیریان کړی وي او د خپل ملک لپاره یو امپورټنت اسټ جوړ شو. نن رشیا د دنیا د ټولو نه غټ ملک دی، خو د 1991 نه لاول د دې نه یو بل غټ ملک و، سوویت یونین. د رشیا نه علاوه 15 نور ملکونه د دې غټ یونین حصہ وو. خو په 1991 کې سوویت یونین مات شو او په رشیا کې پالیټیکل او اکونومیک کرایسس راغلو. ان پرسنل لیول پوتین ته د دې خبرې غټه جټکه وشوه. د 1991 نو اخلا د 1999 پورې ټایم د رشیا په هیستوري کې مشکل ټایم وو. بوریس یلسټن کوم چې په هغه وخت کې د رشیا پریزیډنټ وو، د رشیا د ټولو نه خراب پریزیډنټ منل کېدو. دا غي اټیټیوډ د رشیا خلکو ته بالکل هم خنخ کاریدو. هغه به د ویسټرن لیډر چاپلوسی کوله او په پبلک کې به شراب او ډانس کو. د رشیا ارتوداکس کلچر نه سوټ کو او داغه په مشرۍ کې غریبي سیوا شوی و. داغه د وجې د رشیا مین انډستری د سخلکو لاس له ورغله. په 1996 کې امریکا رشین الیکشن انفلوئنس کو او بوریس له بیا ګټه ورکړه. او د رشیا عوام اوس بوریس د زیات ټایم پورې ایکسپټ کولو والا نه وو. یو ټایم داسې راغی چې داغه اپروول ریټینګ 2% لاندې راوغورځېدو. سچویشن داسې وو که زر سونه شو نو هغه اساسونیټ کولای کېدو. دا ویک امیج د کاونټر کولو لپاره هغه ډاینامیک پوتین په 1999 کې پرایم منسٹر جوړ کو. لیټ می ټل یو چې په رشیا کې پریزیډنټ د ټولو نه پاورفل او پرایم منسٹر داغه د لاندې یعنی سیکنډ ان کمانډ یې. په هغه ټایم د رشیا په چچینیا کې ملیټن 300 رشین مړ کړل. داغو خلاف کله چې پوتین ټوس قدم اوچت کړو او هغه ملیټن یې هراو کړو، نو په رشیا کې پوتین ایز ا سټرانګ لیډر اسټابلیش شو. بس هغه ته د پرایم منسٹر نه په پریزیډنټ جوړېدو کې ټایم ونه لګېدو او د روانه تو کالو لپاره هغه پریزیډنټ شو. داغه په ټایم کې د رشیا حالات بدل شو. GDP لګاتار اوچتېدا، انفلیشن د 36% نه کټ شو او 6% ته راغلو. د خلکو ایوریج انکم 25% سیوا شو. ریزلټس وګورئ. خدا ولې دا د خپالسي د جوړولو نه نو د تیلو د وجنه څنګه چې د تیلو ډیماند او پرایسز سیوا شو، د رشیا اکانومي هم سیوا شو. او بل طرف ته د پولیس ریفارمز او د میلیټری ریفارم سره رشیا بدلیدا. خلکو له بیا پوتین د یو ګریټ لیډر یاد راوستو. دغه شان په 2004 کې پوتین ته 71% ووټ میلاو شو او هغه بیا الیکټ شو. ټیکنیکلی یو انسان صرف د 2 ټرمز لپاره پریزیډنټ کېدای شي، خو پوتین سمارټ وو. هغه د 2008 نه وروسته ایز ا پرایم منسٹر رول واغستو او خپل جونیئر پریزیډنټ کو کنټرول د پوتین په لاس کې شو. په 2012 کې هغه واپس پریزیډنټ جوړ شو. دا سینه ده چې هغه څوک اپوز کول نه غواړي، بلکې رښتیا خو دا دی چې هغه څوک اپوز کول نه شي. هغه تنقید کولو والا میسټریسلی غیب کیږي. جرنالست، فارمر، KGB ایجنٹ، ایون ریپیټډ پالیټیشن چا چې پوتین کریټیسایز کړی دی، دا غا انجام صرف یو وي. پوتین از سو پاورفل. کله چې د رشیا د ټولو نه مالدار کس د هغه اپوزیشن پارټي له د کمپاین د لپاره فند ورکو، هغه د ټیکس ایویژن په کیس کې د 14 کالو د لپاره جیل ته وغورځو. نو هغه ته د کریټیسیزم هندل کولو ضرورت نه وي، ولې چې کم خلک هغه کریټیسایز کوي پوتین هغه هندل کوي. د دې انسان په یو اشاره باندې 6000 نیوکلیر ویپن تیار دي، کم چې د دنیا هر ګوټ ته صرف په 10 منټو کې رسیدای شي. نو اخر پوتین نور څه غواړي؟ پوتین په خپل ټول سپیچز کې د دې انسان نوم خامخا اخلي، ایوان ایله، کم چې یو رشین فلسفر وو چې ویلو چې لاول رشیا یو انسنت ملک وو، خو پارن طاقتونو هغه کمزورې کو. پوتین نیډز ټو بی سترانګ، ولې چې د کمزوري خلکو سره سکیږي دا هغه په ماشومتوب کې لیدلیو. نن پان پیپر د پوتین ویلډ $70 بلین دی، خو د فاینانشل انالیست دا وینا ده چې دا هغه اصلي ویلډ د $200 بلین نه سیوا ده. سو دیس از د سټوري اف ولادیمیر پوتین. د دنیا واحد انسان چې سو غواړي هغه کولای شي، خو دغه خلاف د आवाज د اوچتولو همت څوک نشي کولای. او چا چې هم کړی دی هغه د دې دنیا نه اوچت شوی دی. ملګرو که د دې ویډیو نه تاسو لږ هم څه زده کړي نو ویډیو خامخا لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د نورو داسې انټرسټینګ ویډیوګانو کتلو لپاره دا چینل خامخا سبسکرایب کړئ. جزاک الله.